بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، په تیر شوي درس کې من هغه صورتونه ذکر کړیو د رمضان مبارک چې هغه افعال یو کس وکړي نو په هغې سره صرف قضا لازمیږي او کفاره نه لازمیږي. په ننني درس کې بعد الله سبحانه وتعالی په نصر او امداد سره هغه صورتونه ذکر کړو چې په کومو صورتونو کې کفاره او قضا دواړه لازمیږي. د قضا سره سره چې کوم دی په انسان کفاره هم لازمیږي. نو په هغه صورتونو کې اولنی صورت دا دی چې یو مسلمان راولګي او د چا د زورنې نه بغیر او د بیمارۍ وغیره نه د عذر نه بغیر هغه په رمضان مبارک کې خوراک څښاک وکړي د ورځې او روژه خپله ماته کړي، نو په داسې صورت کې چې کوم دی دا مسلمان به د رمضان مبارک نه پس قضا او کفاره چې کوم دی هغه دواړه راګرځوي چې بغیر د عذر نه او بغیر سره چا زورنې نه رمضان مبارک په روژه کې خوراک څښاک دما وغیره وکړي نو دا به قضا او کفاره دواړه راګرځوي. دویم نمبر دا چې یو کس راولګېدو او هغه د خپلې بیبي سره همبستري وکړله، په دې سره چې کوم دی په دې کس قضا او کفاره دواړه لازمه شوه. که ده په دې همبسترۍ په حالت کې د ده نه انزال شوی وي او که نه وي شوی، په دواړو صورتونو چې کوم دی په ده باندې قضا او کفاره دواړه شته دی. که د سبیلیانو نه د دواړو سبیلیانو نه چې کوم دی د خپلې بیبي سره همبستري وکړه نو په ده باندې چې کوم دی قضا او کفاره دواړه لازمه ده، که انزال وي او که انزال نه وي. دریم صورت دا دی چې کوم څیز چې د غذا او دوایي دپاره استعمالیږي د هغې نه که په معمولي مقدار سره هم څه وخواړو نو په داسې حالت کې به د باندې قضا او کفاره دواړه لازمیږي. خو شرط دا دی خو شرط پکې دا دی چې د غذا او دوایي دپاره یې خوړلی وي. داسې څیز د غذا او دوایي دپاره وخوړو چې کوم څیز هغه د غذا او دوایي دپاره استعمالیږي، نو که په معمولي مقدار سره یې خوړلی و که نه نو هم به د قضا سره چې کوم دی کفاره هم د دې روژې راګرځوي. اوس غذا څه ته وایي؟ نو په دې کې د فقهاو اختلاف دی د غذا په تعریف کې چې غذا څه ته وایي، یعنې د غذا نه څه مراد چیز دی. نو بعضې فقها وایي اولنی تعریف یې دا دی، بعضې فقهاو دا وایي چې د غذا نه مراد هر هغه څیز دی چې د هغې طرف ته د انسان طبیعت مایله کېږي او د خېټې اشتها پې پوره کېږي، مړښت پې د انسان کېږي، دقې ته غذا وایي. او بعضې فقها د غذا تعریف داسې کوي چې یو کس بدن ته په څه طریقه سره چې کوم دی قوت او نفع ورکوي دې ته غذا وایي. خو اکثر فقهاو چې کوم دی اولني تعریف ته ترجیح ورکړله او په اولني تعریف باندې ډېره ترجیح کړل چې غذا هغې ته و چې د هغې طرف ته د انسان طبیعت هم مایله کېږي او د خېټې اشتها چې کوم دی هغه پې هم پوره کېږي. نو فقهاو دغه تعریف ته چې کوم دی ډېره ترجیح ورکړله. د دې تعریف د لاندې یو څو صورتونه ذکر کوو چې په هغې سره په مسلمان باندې کفاره او قضا دواړه لازمیږي. اولنی صورت په هغې کې دا دی کومه خاوره چې په تیر شوي درس کې موږ دا ویلو چې خاوره دې وخوړله نو په خاوره سره چې کوم دی صرف قضا لازمیږي او کفاره نه لازمیږي. خو په ننني درس کې دا دی چې کومه خاوره چې خلک د علاج دپاره استعمالوي، یعنې د علاج په طور باندې هغه خوري یا یې د لذت حاصلولو لپاره بعضې خاورې داسې چې هغه خوري نو کس ته مزه ورکوي او هغه یې خوړی شي. نو چې داسې خاوره چې کوم دی چا وخوړه چې هغې ته د خلکو طبیعت مایله کېږي، د داسې خاورې خوړلو سره چې کوم دی په مسلمان باندې قضا هم لازمیږي او کفاره دواړه پې لازمیږي چې په داسې صورت کې د داسې خاوره وخوړه نو په دې حالت کې په مسلمان باندې د روژې د قضا سره سره کفاره هم لازمه ده. په دې کې دویم صورت دا دی چې د سیګرټ څښل شو، د نسوارو اچول شو، یا داسې څیزونه چې هغه خلک د علاج دپاره استعمالوي یا یې د نشې دپاره استعمالوي یا یې د غذا دپاره استعمالوي. د دې څیزونو د خوړلو او څښلو سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. په نسوارو سره چې کوم دی روژه هم ماتېږي ځکه چې نسوار ته کله په خوله کې کېږي سره لاړې یو ځای کېږي او هغه لاړې ځي معدې ته. یو دا صورت دی. که یو کس داسې وي چې وایي زه لاړې نه تېرومه نو بیا هم د نسوارو چې کوم عادي خلک وي او کم خلک چې کوم دی مستقل نسوار کوي نو هغې په دې سره د غذا په شانتې قوت حاصلوي. نو لہذا په داسې صورتونو کې چې کوم دی نسوار اچول چې کوم دی هغه هم استعمالول نه دي پکار. نو په فتاوی عثمانیه او فتاوی حقانیه کې او په نورو فتوو کې هم لیکلي دي چې په نسوارو سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. خو فتاوی فریدیه دا لیکلي دي چې صرف قضا ورباندې لازمیږي او کفاره ورباندې نشته، ځکه چې په دې کې دا شبهه ده چې نسوارو خوند چې کوم دی هغه حلق ته رسي، تالو ته رسي او که نه رسي. د دې شبهې په وجه باندې کفاره نه لازمیږي او قضا لازمیږي. خو په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې دا لیکلي دي، هغوی هم دا مسله ذکر کړله
فتاوی دارالعلوم دیوبند کې هغه وایي چې د روژې کې نسوار اچول په خوله کې دا ناجایز دي ځکه چې دا اکثر تیریږي او که تیر نشي نو دې اثر چې کوم دی دماغو ته ځي دماغ او معدې ته رسي یو د دماغ او معده ده یو د خېټې معده ده نو هر کله چې د دې اثر د دماغ او معدې ته ورسېږي نو په دې سره چې کوم دی قضا او کفاره دواړه لازمي یو کس داسې دی چې د هغه نه یېرو چې زما روژه ده دا تیرو او روټۍ خوړله او نوڼۍ په خوله کې وه او هغه چقوله چې په دې کې ورته وریاد شو چې زما خو روژه ده نو که په داسې حالت کې دا نوڼۍ تېره کړله وجود ته نو په دې صورت کې په ده باندې قضا او کفاره دواړه لازم دي ځکه چې په خوله کې موجود چیز نوڼۍ وغیره تېرولو کې انسان دې طرف ته کوم دی میلان پیدا کېږي چې دا تېره کړي نو که ده دا تېره کړله نو په ده باندې او بل په دې سره چې کوم دی د خېټې هغه اشتها هم ختمیږي لهذا په دې باندې د غذا تعریف صحیح راځي نو په داسې حالت کې که دا نوڼۍ په خوله کې وه او دا یې چقوله ورته وریاد شو چې زه خو روژه یم او په داسې حالت کې دا نوڼۍ تېره کړه نو په ده باندې فقهاو چې په ده باندې د قضا او کفاره چې کوم دی دا دواړه لازمیږي په داسې حالت کې به دا قضا او کفاره دواړه راګرځوي بل صورت دا دی څلورم نمبر که یو کس داسې وي چې هغه غوښه وخوړله کچا یا یې وازګه وخوړله نو په دې سره چې کوم دی قضا او کفاره دواړه لازمیږي خو شرط ولې دا دی چې دا کچا غوښه او کچا وازګه چې کوم دی خپل خوند نه وي بدل کړی څښا شوي نه وي ځکه چې د بدبوی شوي که بدبویه شوي وه نو بیا صرف قضا لازمیږي او کفاره ورباندې نه لازمیږي بل صورت دا مختار په قول باندې په بنا باندې دا دي چې که یو کس معمولی مالګه وخوړله او هغه یې تېره کړه نو په ده باندې قضا او کفاره دواړه لازمیږي بل صورت دا که یو کس د غنم یا د وري یا نورې وړې دانې چې کوم دی خولې ته واچوي او ژوندی یې تېرې کړي نو په داسې حالت کې په ده باندې کفاره او قضا دواړه لازمیږي البته که یو دانه دوی خولې ته اچلي وو او هغه د داسې وچه قولې په خوله کې چې د هغه په دې غاښونو کې ونښتې او حلق طرف ته د هغې چې کوم دی سزارات مرارات وغیره لا او په حلق کې چې کوم دی د دې خوند محسوس نه کړو چې ما څه وخوړل نو په داسې حالت کې د ده روژه نه ماتېږي خو که څه خوند من وغیره ته لاړ یا یې ژوندی تېرې کړي نو په داسې حالت کې چې کوم دی په ده باندې کفاره او قضا سره سره کفاره هم لازمه ده اوس د کفارې بیان چې شریعت کې کفاره څومره ده نو په شریعت کې د کفارې دپاره درې شیان چې کوم دی هغه مقرر شوي دي چې په دې کې به یو خامخه کوي یو دا چې یو غلام به ازادوي که غلام نه وي نو 2 میاشتې به چې کوم دی مسلسل روجې نیسي دی په منځ کې به چې کوم دی چوټي وغیره نه کړي نو 2 میاشتې به مسلسل روجې نیسي او که دغه نه وي که د مرض یا د بوډاوالي په وجه باندې روجې نشي نیوی نو 80 مسکینانو ته به چې کوم دی د سحر او ماښام 2 وخته خوراک ورکوي او یا به دغه 2 میاشتو د روجې په عوض کې د صدقې فطر یعنی د سرسایې په مقدار باندې غله یا ردی قیمت ورکوي نو په داسې حالت کې به د غاړه چې کوم دی هغه ازادېږي نو په دې صورتونو کې دا کم یو صورت هم په یو کس کې راغی او په داسې صورت او داسې عمل د هغه نه وشو نو په دې حالت کې چې کوم دی به د باندې د قضا سره کفاره هم لازمه ده دواړه به چې کوم دی راګرځوي الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين